بسم الله الرحمن الرحیم. په سپاټوي ریسټورنټ کې را سره نن ډېر محترم یو ادبي شخصیت ابراهیم دیروي ولاړ دی او هغوی دغه زمونږ ویډیوز کتلي وو د سپاټوي کتابتون په هکله، نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو. مونږ له یو داد راکړو، مونږ یې اپریشیټ کړو. نو د هغوی رنګین خیالات د دغه کتابونو د سټیف په هکله په سپاټوي کې دا د سره شیر کوم. مل را سره پاتې شو. السلام علیکم سر. او وعلیکم السلام او ټول ملګرو ته هم زما طرف نه ډېر سلامونه. سر مونږ دغه سټیف اغستی دی په سپاټوي ریسټورنټ کې د سپاټوي کتابتون په هکله راته خپل ښایسته اظهار خیال ما ته او زما کتونکو ته شیر کړي. رحیم ورور ډېره مننه دی کومه چې ما ته دې هم دغه موقع راکړه چې زه د خپل خیالاتو اظهار وکړم. او یو شاعر به د خپلو خیالاتو اظهار د نثر نه ډېر زیات ښه هغه همیشه دپاره کوشش وکړي چې په شعر کې وکړي. د کتاب په حواله باندې زما یو څو شعرونه دي، هغه شعرونه تاسو ته هم او ټولو کتونکو ته ډالۍ کوم چې ژوند مې یو کتاب دی د قصو کتاب، بس د ژوندانه د حدیثو کتاب. ژوند دی پکې امن دی او مینه ده، تا چېرته لوستلی د پښتو کتاب. مرګ د بې ګناهو چې جایز ګڼي، زم ورځم سېزم د هغو کتاب. وخت زمونږ سره ملګرستیا نه کوي، موږ نه دی راغستی په مودو کتاب. او خلک په پیسو ځان له وسله اخلي، زه یم چې اخلم په پیسو کتاب. او تش کتل لوستل چې وي عمل نه وي، هسې به بار کړی وي بیا خرو کتاب. هر قسم حالت کې ښه خوشحاله وي، لوست ابراهیم دی د مزو کتاب. نو به هر حال ستاسو دغه کار ته د قدر په نظر باندې ګورم. خو زه اکثر د ملګرو سره دا خبره کوم چې کتابونه موږ ډېر زیات ولوستل، خو په دغه غزل کې دغه یو شعر ما ووایه چې تش کتل لوستل چې وي عمل نه وي، هسې به بار کړی وي بیا خرو کتاب. نو زه ډېر په عاجزۍ سره دا اپیل کوم د ټولو ملګرو نه چې کتابونه موږ هر څومره چې لوستي دي، خدای داسې که موږ یو کرښه لوستي یا موږ د ټولو نه چې زموږ سره د دنیا قیمتي کتاب دی هغې کې هېڅ شک نشته. قرآن مجید دی انشاءالله زه به ډالۍ کوم دې بک باکس ته، که د هغې یو آیت هم موږ ته یاد وي، په هغې موږ عمل وکړو. دغه علم د ټولو نه بهترین دی. پکار ده چې موږ عملي ګامونه پورته کړو، ځکه چې تش د خبرو نه هغه زما بل شعر دی چې راځي چې ورځي د هغو نه خو جبې پرېږدو. څوک چې بس ټول عمر کوي تش د خولې خبرې، پکار ده چې دغه د خولې خبرې ختمې کړو، عملي ګامونه پورته کړو، دا وطن آباد کړو، دلته خوشحالۍ راوړو. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. تھینک یو، ډېره مننه. تھینک یو سو.